نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په مخکې درسي کې د قیامت د ورځې په اړه خبره کړې وه، نو یو اشکال هم ذکر کړی و، د هغې جواب هم کړی و. نن یو څه خلک داسې دي چې هغه د قبر د عذاب نه منکر دي. هغه یې چې په قبر کې عذاب نشته، قبر کې انسان ته عذاب نه ورکولی کېږي. ځینې خو بیا داسې دي چې هغه یې چې قبر کې عذاب نشته، وروسته د سول او د کتاب نه به انسان ته یا سزا ورکولی کېږي یا به د جنت ته ځي. او ځینې یې چې نه د سره په قبر کې عذاب شته نه، ځکه چې قبر چې کله وخرئ قبر لیڅ کړي نو امړی چې ته لیڅ کړي نو امړی په هغه حالات پرېت وي څه رقم دیخی وي، نه داسې وي چې سوی وي ویرې وخوستی وي، او نه داسې وي چې په باغچه کې پرېت وي، او دغه رقم ته نه داسې وي چې قبر دومره پر تنګ شوی وي چې ته پښتۍ یې ایستلې وي، او نه داسې وي چې دغه قبر دومره غټ شوی وي لکه مخکې سبق کې چې میته سوی. نو دا بعضې خلک بیا دا فکر کوي چې میخه چې قبر وخوري هېچ چا دا نه ده لیدلی چې قبر پراخ شوی دی او یا قبر تنګ شوی دی. دغه ګمان دغه اشکال د دی د څو دلیلې د وجې نه باطل دی. اول خو شرعي او قرآن او حدیث چې په کې د قبر د عذاب په باره کې یا د نعمتي په باره کې راغلي د هغې په هغې باندې رد کړل یا د هغې تکذیب کړل، دا هېڅ جواز نه لري. دا خو هېڅکله راونه دی چې دا سړی د تکذیب وکړي. خو لیکن د دې دپاره به یو څو محسوسي دلیلونه ووایو. هغه خلک چې د دین منکر دي نو اصل کې یا د دین نه خبر نه دي یا خبر دي قصدن منکر دي. په قصد کې چې د دین نه منکر شي نو هغې لپاره به بیا دین دلیل نه ذکر کوي، ځکه چې هغه دین نه مني. نو چې دین نه مني د دین دلیل به څه ومني. لکه یو څو ورځې مخکې مو خپله د یو عیسوي سره په دې باندې بحث شو، نو ما ته قرآن کریم یو آیات ورته وویل، هغه وایي چې زه د نعوذ بالله قرآن نه منم او ته ماته قرآن په دلیل کې پیش کوې. نو دی چې اصل کې دی دې په باره کې د قبر عذاب په باره کې خو ډېر دلیلونه دي، نو دی چې هغه دلیلونه نه مني نو دی اصل کې دین نه مني. نو چې دین نه مني دلیل به نه ورته وایي، دې ته محسوسي دلیل یې. نو محسوسي دلیلونه چې دي هغه کې یو چې دی هغه دا دی چې مثلا یو انسان ویده دی، هغه خوب ویني. په خوب کې یو انسان مثلا دوه کسان نستی، یو ویده دی او یو ویښ نستی. دغه کس چې ویده دی نو دا په خوب کې ویني چې یو پراخ ځای ته تللی دی، ډېر خلک راجمع شوي، چې شی یو شی دی بل شی دی، یا مثلا په جټه کې روان دی یا په موټر کې روان دی یا د پوړو نه وغورځي یا سزا ورکولی کېږي، خو قسم خوب ویني. خو لیکن دی هېڅ تغییر نه کوي، هغه خپله بستره باندې پرتی او خوب چې دی دا د مرګ وریر دی. نو انسان ته په خوب کې سزا ورکولی کېږي، عذاب ورکولی کېږي، خو لیکن هغه انسان په هغه خپل حالات پرېت وي، هېڅ پاته نه وي، هېڅ تغییر نه کړي. نو قبر حالات هم یو داسې قسم دي چې هغه انسان ته سزا ورکولی کېږي، خو لیکن دی هغه وجود په خپل حالات باندې پرېت وي. دویم دا چې د برزخ حالات چې دي هغه داسې حالات دي چې هغې ادراک په حس سره کېږي نه، په سترګه باندې کېږي نه. که چېرته د قبر حالات یا د قیامت حالات په سترګه باندې ولیدی شي نو بیا خو د میکس ایمان بالغیب پوته نه شو. ایمان خو په آخرت باندې په قیامت باندې خو هغه ایمان معتبر دی چې هغه ایمان په غیب باندې وي. الله او رسول چې راته ووایي چې قیامت دی، قبر عذاب دی، یا داسې جنت دی یا دوزخ دی، نو بس موږ به ایمان وي. چې رسول الله راته ووایي بس موږ به ایمان وي، نو دغه ایمان بالغیب ګټه لري. اما که چېرته داسې وي چې ته یې چې زه یې په سترګې وینم په سترګه چې د ولید نو ایمان بالغیب خو بیا پوت نه شو. نو بیا خو د دغه کس چې د قبر حالات یې ولیدو او هغه کس چې د قبر حالات نه منکر دی د دغه هېڅ فرق ونه شو. نو اصل کې ایمان چې دی هغه ایمان دی چې ایمان په غیبه باندې وي. او دغه رقم ته د قبر عذاب او یا د قبر نعمتونه د دغه ادراک به صرف مړی کې انسان یې نشي کړای. ولې؟ داسې مثال لري، مثلا انسان سترګې دي، د انسان غوږونه دي، د انسان لوس دی، د انسان پښه ده، د همدغه یو انسان اندامونه دي. خو لیکن سترګه د غوږ کور نشي کړای، سترګه دا نشي کړای چې زه د ورودل وکمه، غوږ بیا دا نشي کړای چې زه د لیدل وکمه، خوله بیا دا نشي کړای چې زه د لیدل وکمه، لوس بیا دا نشي کړای چې په مو د غږ ورودای شي. نه، د هر یو خپل اعمال دي، د هر یو خپل کورونه دي، نو هر یو به خپل کور تر سره کوي. نو د قبر حالات لیدل هغه د مړي کور دی، د انسان کور دی نه چې دی د انسان وویني.
لکه مخکې مو د خوب مثال درکړو. په خوب کې انسان یو بل ځای ته ځي، خو لیکن د ظاهري وجود کور نه دی چې ظاهري وجود هلته لوړ شي هغه د وویني. نو د دغې حالات لیدل هم په سترګه باندې ممکن نه دي. او دغه رقم ته دا خبره باندې باید سړی پوه شي چې د قبر عذابي نه او یا د قبر نعمتي نه هغه صرف د مړي په قبر کې د ایښودل دپاره محدود نه دي. صرف د دې دپاره محدود نه دي چې انسان په قبر کې کېښوول شو عذاب ورکولی کېږي، په قبر کې نوي عذاب نه ورکولی کېږي. نه، مړی که په قبر کې ایښی وي، که په یخچال کې ایښی وي، که په ځناورو خوړلی وي د هغې په خټه کې وي، که په دښته کې پرېت وي بیخي ښخ کړی نه وي، په هر حالت کې به د قبر عذاب چې کوم دی هغه به ورکولی کېږي. هغه به د ده روح ته ورکولی کېږي یا به ده ته داسې ورکولی کېږي چې هغه انسان د هغې نه غایب د انسان یې نشي لیدلی. اما چې د قبر په عذاب باندې تعبیر ونه کېږي د دې وجې نه چې اکثره عادت د خلکو په دې روان دی چې انسان چې مړ شي هغه په قبر کې ږدي. نو ځکه د عذاب ته د قبر عذاب ویلی کېږي. نو مخصوص تر قبر پورې نه دی. ذکر چې مخصوص تر قبر پورې دی هغه د دې وجې نه چې اکثره مړي په قبر کې ښخولی کېږي. نور په هر حالت کې چې وي انسان چې ګنهګور وي عذاب ورکولی کېږي، او چې مسلمان وي نو هغه